بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کله چې بیا راسته کلیک وکړو ریفرش څخه وروسته ریفرش ما درته ویل ما د کمپیوټر د تازهوالي لپاره استفاده کېږي. فقط په تقریبا په نیم ساعت کې 2 3 4 واره ریفرش ورکوئ او ریفرش ته یو ځلې ورکړئ بیا F5 بټن وهئ یا F5 بټن وهئ بس د خپل ریفرش اخی ګوره اوس کلیک پر وکړه F5 بټن زه نه وهم ځکه زه چې وم هلته ویډیو کوشنۍ وغټوي صحیح شولو دا د ویډیو شارټ کټ شو ویډیو چې نه بیا د کوشنۍ کې وغټوي د هغه څخه وروسته لاندې موږ پیسټ او پیسټ شارټ کټ لرو دا اوس فعال دی ځکه تیر سیمپټوم ما اوس دغه شی ووایي صحیح شولو پیسټ او پیسټ شارټ کټ د چیز لپاره استفاده کېږي کله نه کله په کمپیوټر کې غیر فعال کار نه کوي زیات وخت یې بیا په خپل کمپیوټرانو کې وګورئ کار نه کوي در هغه ساعته چې ته یو کاپي راوانه خې کټ او کاپي خو پیژنې ان شاء الله کاپي د یو ځای څخه راواخه دلته چې دغه کمپیوټر والا بند دی خواته غوږونه ستالت شه کټ یا کسر ولا به ورته ګورې نه دا اشاره اخمه د دې څخه دلته ژدم فرض کړه دا راخم د دې ځای څخه دلته ژدم دا کټ سو یعنی انتقال سو په ټلیفون کې ته انتقال ول کیږي او دا دلته پاتې دلته دمي سېزلو دې ته بیا کاپي ویل کیږي سېزلو هغه په ټلیفون کې مرته کاپي ویل کیږي اوس نو کله چې ته کټ او کاپي ونه لرې نو دوی غیر فعالي پیسټ او پیسټ شارټ کټ معنا هغه کټ یا کاپي راواخه کښې سېزلو نو چې تا هغه په لاس کې ونه لرې هغه چې درته کښې سېزلو پیسټ ساده یک کښې دا پیسټ شارټ کټ دا معنا لکه اول چې ما ته ټول مال شارټ کټ جوړ سېزلو هغه بیا راواخه د شارټ کټ پر ډول یې راته کښېږدي چې زه تر څو زه شارټ کټ ورته جوړ کړم اوس فرض کړه زه راځم دلته دې ډرایو ته راځم کله چې دې ډرایو ته رالم دلته دغه یو فولډر کې زه دا فایل لرم دا 2 په نامه صحیح شو پر دې راسته کلیک کوم دلته تاچ کوم دا کټ یا کاپي دواړه لرم د دې شارټ کټونه چې دی په کیبورډ کې چې دی په کیبورډ کې کنټرول سی څه دی په کیبورډ کې دا کنټرول دی دا سی دی دا یې کاپی کوي په یاد ولرئ کنټرول ایکس دا یې کټ کوي کنټرول وی دا یې ټچ کوي بیرته یعنی پیسټ یې صحیح شو سره راځم دا د دې څخه کنټرول سی کوم ګوره کاپی چې کاپی سو راځم په دې بل فولډر کې ټچ کوم پیسټ کوم په دې فولډر کې دلته راسته کلیک وکړه دا ټچ کا پیسټ کا دا دلته کښې شو ورسو ګوره دا د 2 په نامه فایل رالی اوس راځم بیرته کنټرول زید هم دا بیرته د دې ځای څخه دی لاړ شي دلته چې کله رالم پر دې ځای ډبل کلیک کوم راځم دا ټچ کوم دا واره کټ کوم ګوري پر کټ چې کله کلیک وکړي دلته چې راسته کلیک وکړي هم عین شی د لکه په ډیسکټاپ چې موږ لرو سېسونه بیا راځم دا فولډر خلاصوم دا ټچ کوم دا ډیلیټوم دا چې کله ډیلیټ کړي اوس دا هم ډیلیټوم دا بم چې هغه فایل دا چې مې ډیلیټ کړي راځم یا فرض کړه سره په ډیسکټاپ باندې ټچ کوم پیسټ کوم یا پیسټ شارټ کټ دا چې شول دا ما کټ کړی سېزلو دا ما کټ کړی نو دا پیسټ شارټ کټ یې کار نه کوي د کټ سره ځکه په کټ کې باید اصلي شی موجود دی اصلي منبع باید موجود وي کاپي سره ته بیا چې جوړ کړې شارټ کټ جوړ کړې اوس نه زه دا پیسټ کوم دا پر دې ځای راوړل شو دا مخکې مې یو دانه دلې پروت دا سکیپوم فرض کړه زه بیرته راځم هلته هغه ډرایو ته ورځم دغه ډرایو ته چې ورغلم په دې ډرایو کې زه یو دانه دغه راکاخم دا چې په نامه دی د علي په نامه دی خو دغه شی کلیکلی دی سېسلو دا چې کلیکلی دا زه کنټرول سی کوم کله چې مې کنټرول سی کوي راځم راسته کلیک دلته کوم پیسټ شارټ کټ کوم اوس نو دا د پیسټ شارټ کټ کار وکړي ځکه چې مخکنی فایل یعنی اولنی فایل هم موجود دی او اوس به دوهمه کاپي هم دلته کښېښول شي پر دې باندې به چپه کلیک وکړم دا دلته راغلی سېسلو اوس راسته کلیک پر وکړه پراپرټیز ته راسه پراپرټیز ته د راتلو 2 لارې دي یوه لار دا ده چې راسته کلیک پر وکړه دلته راسه چېرته پراپرټیز ته دا دې پر دې کلیک وکړه دا دې دې ځای ته رالې او بله لار یې دا ده چې فقط انتخاب کړه الټ انټر ووه دا دې موږ دلته راوڅو دې ته سېسلو کله چې دلته رالې اوس زه راځم دلته شارټ کټ جوړوم راسه په دې ځای کې ودرېږه د کیبورډ څخه یا کنټرول یا الټ کنټرول الټ په کیبورډ کې در معلومیږي دغه مې کنټرول دی دغه مې الټ دی سېسلو دغه یو ونسه هر یو چې ونسه که کنټرول ونسه هم دا دلته کنټرول جمع الټ راوړي او که الټ ونسه هم کنټرول جمع الټ راوړي د کیبورډ څخه یا د نمریک څخه یا د الفابیک څخه یعنی د الفبې څخه یا هم د 1 2 3 شمورو څخه یو ورته انتخاب کړه ته شارټ کټ جوړ کړه کنټرول الټ څلور زه انتخابوم څلور مې انتخاب کړل څلور چې ما انتخاب کړل د څلورو په انتخاب کې الټ وغورځوئ خالي کنټرول څلور اوس غواړي سېسلو دا به راسې وکې بکې و چې په کمپیوټر کې ته هر ځای فرض کړه زه په کنټرول پنل کې دلته ولاړ یم خو کنټرول څلور چې ووایي ما ته به هغه نوټ پټ دلته راخلاصي دا دې راخلاصي نور د دې ضرورت نشته چې ته پیدا سې موږ دا یې راکاپي کوي د شارټ کټ په ډول مې کښېښوئ سېسلو دا بیرته بندوم بیا راځم راسته کلیک کوم لاندې موږ نیکسټ ډیسکټاپ ګراوند لرو دا څه معنا کله چې لکه زما دغه تصویرونه چې 8 دانې 10 دانې پر ولاړ دي اوس نو ما وخت ورته ټاکلی دی په 10 ثانیې کې د یو تغیریږي کله نه کله د تصویر رسمات خوند نه راکړي چې په ډیسکټاپ باندې ولاړ شي څه ته ورته ګوري خو زه غواړم چې هغه 10 ثانیې ورته انتظار شي ته ویني خوند نه کوي غواړم چې د ژر دی واوړي د دې څخه ان راسته کلیک پر وکړه پر نیکسټ باندې کلیک وکړه د خپل اتومات اوړي بیا راسته کلیک پر وکړه نیکسټ باندې کلیک وکړه د اتومات اوړي سېسلو وخت نه ګوري لاندې موږ څه لرو
یو ګرافیکس لرو بل ګرافیکس اپشن لرو دا دواړه یو لام زموږ مربوط نه دي دا د ګرافیکس والا مربوط دي ګرافیک پروګرامونه لکه فوټوشاپ کورل ډرا او هغه بلا الستریشن دا شی وایي دا هغه خلک استفاده کوي موږ په دې کې یو شی زه درته وایم ګرافیک خو درته وایم نه ګرافیک اپشن ته چراله راشوا سره دلته دی خو ته روټیشن ویني روټیشن ته چراله د روټیشن سره یو بل منور خلاصيږي 90 درجه 180 درجه 220 درجه دا معنی چې زموږ ډیسکټاپ 90 درجه واړو 120 درجه واړو 280 درجه واړو ګټه چې شته ګټه دا ده چې کله ناکله غواړي چې تاسو په کمپیوټر کې د څو کار نه وکړي صحیح دا چې کله 90 یا 180 یا 220 درجه ته واړول د موس په ته د سی بیا هغه د کته د سی بیا هغه د سی دي یعنی کله د ته مطلب په ډیر تکلیف ته دغه یو کنه پر ځان را رسې صحیح نو کته خلاصه او سره عادت بل نه پر چې هغه دروسه دل نه هغه به کې شوره ده صحیح و چې زه واړم زموږ ویډیو پر ځای نیمه کېږي نو زه اوس ناړم په اخر کې به یا واړم یا به بیا کوړه تی امتحان کوي صحیح بیا چې ورسته سموي د سمېدو لارې داسې ده په دغه موس خو نه سموي لکه ته چې اړه یا هغه حالت ته په دې نه سمولای ځکه چې بيخي په سخت ارزای ته ځان ورسولای شي نو به دغه د لپاره بیا تر استکلیک یې نور په موس کار نه لري فقط کچیر دلته ولاړ وي دلته چې وسره استکلیک وکړي بیا غځای نه درته راځي سیسو کچیر په پایلو کې ولاړ وي د سوکا په نظامت د خالیګات ځان رسي دلته چې ځان ورسوي رستکلیک د سمانات وکړه نور د کیبورډ څخه دغه څلور بټنې موږ لرو دې ته چې ویل کېږي یو غشي دی یو دسې دی یو دسې دی او یو دسې دی سیسو دا هر کیبورډ لري دې ته اروز کې ویل کېږي اروز معنا د غش ولا کلی سیسو د لاندې د پاک کلی نه ده دا لاندې کلی به بس پریس کې چې پریس کې به کاږه الته ګوره پاور مینو انتخاب سوله راشوا سره پر ګرافیک اپشن ودرېږه راسه انټر د کیبورډ پر وو انټر چې دی وای دا غس خورسته بیا دغه کلی په واسطه راشوا سره چیر دی دا چې کله په دې په واسطه راشوا بیا زه غلط ځای ولاړم ما ته ورکړه په دې ځای چې ودرېږه چیر دا کسر راستا کلیک وکړه د پاور د دې کلیک واسطه راشوا سره پر ګرافیک اپشن ودرېږه کله چې ودرېږه بیا راشوا سره چشته روټیشن ته چراله بیا انټر پرو بیا د روټیشن څخه هغه بل مینو چې خلاص وای پر نورمال دی ولاړ دی بس انټر پرو دی اتومات په خپل حالت هاوي دا د سمېدو لاره سې سره بیا راستا کلیک کوم لاندې موږ نیو لرو نیو درې ځانګړتیاوې لري یو ځانګړتیا دا ده چې موږ یو فولډر کې جوړولای شو ساده فولډر بل ځانګړتیا دا ده چې موږ زیپ فولډر کې جوړولای شو بل ځانګړتیا دا ده چې ته په خپل کمپیوټر کې غواړې چې اپس یعنی ورډ ایکسل پاور پینټ دا اپس ایډیټ انسټالې چیرې ګورې دلته هغه ته ټول هغه اسانه لارې دا ده چې دلته زه وګورم چې آیا ما انسټال کړی ده که مې نه انسټال کړی صحیح شو او هغه درته ښیم بل موږ دلته شارټکټونه هم جوړولای شو صحیح شو فرض که زه راځم که نوی فولډر جوړې راسه په فولډر باندې کلیک وکړه دا دې ماته فولډر جوړ شو صحیح شو اوس نو دا فولډر ما جوړ کړی بله لنډه لاره دا ده کنټرول شفټ د کیبورډ څخه ان ووه دا د بل فولډر جوړ شو دا لنډه لاره ده هر ځای چې په کمپیوټر کې ولاړ یې لنډه لاره د فولډر د جوړېدو دا ده چې کنټرول شفټ ان ووهه صحیح شو بس دی تا ته نوی فولډر جوړوي اوس نو پر فولډر باندې بحث کوو صحیح شو موږ دوه ډوله فولډر لرو یو زیپ فولډر دی یو چې دی دا ساده فولډر دی زیپ یا ارچیو یا وینریر درې نومونه لري سیسلو کله چې نیو ته رالی دغه د لاندې فولډر ویني دا وینریر زیپ ارچیو دا فولډر ته زیپ فولډر ویل کېږي دا ته ساده فولډر ویل کېږي دا زه دوه ډوله فولډر لرم یو دا دی یو هغه دی د دې فولډرو تر مابین توپیر څه شي دی دا ساده فولډر چې دی یو تاوان یې دا دی چې هر شی کې واچې کوډ نه شي وراچولی کوډ ولویږي هغه لکه په ټلیفون کې چې ګالري لاک نه دی چې موږ ورواچوو فولډرونه وشیان کې ثبتوو دلته به یو د فولډر لاک په نامه یو سافټویر د انسټالوي به بیا به دې کول پیسې خو دغسې ته پایلو ته کوډ نه شي وراچولی یو تاوان یې دا دی بل تاوان یې دا دی چې 10 جی بي ځای 10 جی بي فایلونه دې ورواچول هغه 10 جی بي دې کې پراته دي نه ډېرېږي سایز یې نه لږېږي بل تاوان یې دا دی چې ویروس یې ویي ویروس که پرپیړ شو په ساده فولډر کې ویي دا درې خو ښه په یاد دي مګر دی چې دی د ده خلاف دی صحیح شو د ده خلاف دی که په ده کې یو جی بي شی واچوي هغه تقریبا 900 800 یا 600 یا 500 ام بي له راځي که په ده کې یو فایل واچوي هیڅ کله ویروس نه ویي صحیح شو که په ده کې یو شی کښېږدي هر شي ته جلا جلا کوډ راچولی شي سر به خلاص شو اوس نو دته د وراچولو لار دا خو سر په خلاص دی دې ته د وراچولو لار یو لار دا چې در د کونجه ونسه ورکشه کړه ګوره دا دواړه انتخاب دي ورکشه کړه دی ورولې دي سیسلو بل لار دا د کټ کاپی کې کښېږدي ودته چې ورچه خصوصا سافټویر چې په کمپیوټر کې ولري همیشه په دې کېږدي ځکه چې سافټویر ژر خرابېږي نو به درڅخه خرابېږي نه سیسلو او کله چې په انټرنیټ کې شی لېږي
زیاتره وخت چې اپلیکیشن یې غټ فلم یې په دې کې لېږي ځکه چې بیا یې به لږ مصرف پیدا شي. صحیح شو. اوس نو زه غواړم دغه غمجن و دې ته ور واچوم. دا که دی ور واچوي لکه دا ورسې موږ ور واچوو غمجن کوډ نه اخلي. صحیح شو. دا به په دا رقم ور واچوي یا به راځي پر ده به رسته کلیک کوې اډ ټو ارچیو پر دې چې د کلیک وکړئ دا کله چې د کلیک پر وکړئ دلته تا ته یو بله وینډو راوړي په دې ځای کې به نوم ورکړې دا غمجن ته. اوس غمجن صحیح دی هغه نوم یې صحیح دی را بس یې سیټ پاسورډ وینئ ولې خاندې رحیمه دا غمجن دی اورېدلی دی ښه دا سیټ پاسورډ باندې به کلیک وکړې کله چې د کلیک وکړې دلته به پاسورډ ور واچوې 1 2 ګوره زه پاسورډ 1 2 دا مې ور واچول راسه اوکې چې اوکې دې کړي راسه پر دې کلیک وکړه دا دې بس ورولوېدې کومه دی غمجن دا دې چې جوړ شو. اوس پر دې ډبل کلیک وکړه کله چې دې راخلاص کړي د راخلاصېدو وروسته به دې کې دلته موږ یو دا خړ فولډر لرو یا د زرغون تابره فولډر دی او لاندې غمجن دی. ته کوشش کوئ چې پر دا فولډر ته به نور داخلېږي دا ته که ور داخل شوې په هر ځای کې چې تا دا زیپ فولډر جوړ کړی دی هغه ځای ته ورلې بالا بلانو اریان چې په دې کې ما کله دونه شیان اچولي او غمجن دلته کومه دی. صحیح شو. ډېر کسان راته ویل وایي ما دا شیان کې واچول کولپ نه و ګوره وایي کوډ نه و لوېدلی دی فصل کې دې فولډر ته داخل شوی هلته خو نو شیان خود خلاص دي که دې ته اوس ورننوځې دې ډبل کلیک پر وکړه ټوله د ډیسکټاپ شیان یې دا دې ما ته راواړول دونه شیان ما کله دې ته ور واچول. صحیح شو. بېرته به د دې څخه ووځې غمجن بل ته راخلاص کړه غمجن څه شو اوس دا ډیسکټاپ دا دی. صحیح شو. پر دې باندې به ډبل کلیک وکړې ګوره بیا پاسورډ دی نه راخلاصېږي کله چې پاسورډ غلط ورکړې راسه وکړې که دی دلته دا کلوز درته راوړي وایي دا دې غلط ورکړي. صحیح شو. لیکن کله چې ډبل کلیک پر وکړې پاسورډ 1 2 صحیح پاسورډ ورکړې اوکې کې بس غمجن تا ته راخلاصېږي. صحیح شو. بل استاد دغه زیپ په هر کمپیوټر کې فعال دا دی نو رسول کېږي کمپیوټر ته دا هر کمپیوټر لري خو یو شرط لري د زیپ د وینریر په نامه کښنی سافټویر دی په ګوګل کې مطلق ووایي چې وینریر فور پی سي بس دا درته راړي ام بي به لازم نه کی بي دی ګس سیزو چې را ډاونلوډ کړي دا به په خپل کمپیوټر کې انسټال ما مخکې د لود ما سره ډیلیټ سیزو دا به په کمپیوټر کې انسټال لري هر وینډوز خو خلاص نه کار نه کوي کله نه کله یو څوک سافټویر درکې په دې فولډر کې ستا په کمپیوټر کې راخلاصېږي نه ستا په کمپیوټر کې کم شکل غوره کوي داسې ژل فولډر یې په د مابین یې ځنځیر کش شوی کار نه کوي هغه ځکه کار نه کوي ځنځیر په کش شوی ستا زیپ فولډر نه لري زیپ چې دې انسټال کوي وینډوز چې دې انسټال کوي هغه ځنځیر والا فولډر په دغه کتابو والا فولډر باندې سر خلاص بل لارې دا ده چې دا فرض کړه دا تصویر راچوم دا تصویر کوم دی تصویر دا تصویر راچوم دا راسه کنټرول سی یا کنټرول یک سکه بیا دا فولډر اخلاص کا چې اخلاص کی دلته کنټرول ویک دلته بیا د پاسورډ ځای درته راوړي ګورئ زه چې کله پاسورډ راچوم زما سره یو پاسورډ غواړي شاید ستې د کمپیوټر پیدا شي چې یو واری دلته پاسورډ درته غواړي لاندې لیکلي وي رینټر یا کمپیرن پاسورډ دوهم واری د پاسورډ ځای بیا یې سیسل هغه پاسورډ بیا ته پکښ وایي سیسل بعض کمپیوټران کې دوه ځای راوړي بعض کې په یو ځای کې راوړي په دې مثال خلاصو مشکل کوډ نه راچوم ستاسو دغه کاپي کولای شم کوډ نه راچوم و دا هم کې شو سات مشکل نه لري هغه به سره ست سیور کاش کا دا دې پریو نور کوډ موډ نه غواړي اوس په یو کې کوډ دی نو دراسه دا کوډ نه لري وره سیسو رنجل په دې دا به چرګان د پاره ویخه رنجل راځو د دې فولډر ته دې فولډر ته کله نه کله فرض کړه نوم راچوم نوم ور بدلوم نوم څنګه ور بدلوم راستا کلیک پر کوم راځم چې ته رینیم ته چراله د نوم ور بدل کوم چې ته رفع نوم یې ورکړي صحیح سره نوم خو مې داس یا لنډلار دا چې موږ کله رینیم کوو پر ودرېږه F2 بټن وو د دې رینیم سوي اوس نو زم رفع تم رفع کمپیوټر د دتی ما تا دواړه د ملګری سیسو زموږ زما ډیټا پټه تم زما ډیټا پټه دوه فولډر په یو نامه دلته جوړیږي سیسو او هیڅ کله کمپیوټر دوه شیان په یو نامه نه مني سیسو هیڅ کله دوه شیان په یو نامه نه کې منل کېږي که زه راسم پر دې باندې F2 بټن ووم دې ته رفع ورکړم رفع چې ولیکئ انټر یې کړه چې انټر کې وایي یو دانه بل ته دلته لري ډیسټینیشن دلته فولډر یو بل دی ته دا څه به کوې که یس کې بس هغه یو دی که نو کې بس دلته بیا رینیم کې بل واچو د دې لپاره چې موږ دوه فولډر یا دوه شیان په یو نامه درې نامه څلور نامه جوړ کړو دغه لپاره درې طریقې موږ لرو رفع ولیکه رفع چې دې ولیکئ د کیبورډ څخه Alt 0 180 ووهه انټر یې کړه بس دا دې جوړ شو سیسو Alt 0 180 سیسو کنټرول شیفټ بل فولډر جوړوم بل هم د رفع په نامه جوړوم بل لارې دا ده چې راسه په دغه خانه کې ورسره ودرېږه راسته کلیک پر وکړه دلته راسه چې انزرټ یونیکوډ وینئ انزرټ یونیکوډ باندې ودرېږي دې خواته دغه مینو درته راوړي هر شی چې انتخاب کې فرق نه لري
صحیح شو خو یو ځل انتخاب کړه یو چې انتخاب کړي راسه انټر کړه په دې نامه درته جوړ شي صحیح شو کنټرول شیفټ ان او بل فولډر جوړ کړه راسه رفع ورکړه رفع چې ورکړي دغه څخه وروسته الټ 0255 ورکړه الټ 0255 نه الټ 255 انټر کړه نو څه جوړ یا هغه خو ولیکي بل لا رفع ولیکه رفع چې ولیکي الټ 0255 څه مشکل دی چې مې کړلی راسه رفع ولیکه الټ 255 مینه کې کوم داستي کمپیوټر کې بیا ته وګورئ کومې صحیح دا درې لارې موږ لرو په یو نامه جوړو اوس نو کله ناکله څوک ته وایي ماته یو بېناموسه فولډر جوړ کړه چې نوم ګسره ونه لري بیا نوم شي صحیح خان دی ولې راسه راستا کلیک پر وکړه ډیلیټ کړم انټر کړئ هیڅ امکان نه لري چې جوړ شي صحیح راسه اف دا پر و ډیلیټ کړم انټر کړم نه جوړیږي صحیح دا به بیا اف 2 پر وایي نوم به ډیلیټ کړه د کیبورډ څخه به عیني طریقې کار کوي الټ 0 انټر کړه دا بیا نوم فولډر جوړ شي صحیح شو د دې نو کوچېدو ته ورشه زمینه مساعده ده اوس به راستا کلیک پر وکړئ پراپرټیز ته به راسئ د پراپرټیز ته به راسئ کسټمایز ته به چینج آیکن ته راسئ چینج آیکن څخه به لږ دې خواته راسئ د خالیګاه ورته انتخاب کړئ اوکې به کې نور دا فولډر ولاړ ګوره پروت دی دلته راسئ پټ ځای کښېږده نور ګرځه په دې کې ستا ډیټا پرته ده څوک نه دی خبر نه نوم لري نه شی لري ګوره خالیګاه ده پرته ده کله چې ستا په کار وخت خالي ځای دې راخلاصه کړه دا دی فولډر صحیح شو یا راستا کلیک پر وکړه کله چې د راستا کلیک پر وکړي دا خو بېنومه موږ جوړ کړي کله ناکله څوک بېنومه نشي جوړولی بیا رینیم کې دلته په کیبورډ کې د اسکیپ بټن لاندې موږ یو بټن لرو هغه په انګلیسي کې چې هغه یو شی په بل چا پرې مربوطوي هغه ته څه ویل کېږي هغه کوچنی ټکی چې دا اس و د نامه مابین څه شي یا اپاټرافي ده که اپاسټرافي ده که څه شته دغه شی دا وینئ اپاسټرافي دا اپاسټرافي ورکړه انټر یې کړه ګوره بیا هم ما ټکی دی ویس دی ځای کښېږده لکه په دا ګروپ کې کښېږده ګوره اپاسټرافي نور څوک نه ویني د دې ځای څخه راس دلته له معلومېږي یا راسه په دا اوبو کې کښېږده ګوره اپاسټرافي مطلق ورکه شوله بیا څوک نه ویني صحیح شوله یا راسه څه وکړه دلته چې کله راغله پر دې ځای باندې راستا کلیک پر وکړه پراپرټیز ته راسه د پراپرټیز څخه کسټمایز ته راسه د کسټمایز څخه چینج آیکن ته راسه دلته یو خطرناکه شی پر ودروه چې هغه بله خپله دی ځین بیریږي ولا دا خو رښتیا یو شی دی لکه دا ګوره دې ته چندان څوک نه ورځي سر به خلاصون مشکل خو نشته تر جایه کله چې موږ اپس ګورو چې آیا زموږ په کمپیوټر کې انسټال دی که نه دی بیا به راستا کلیک کوئ نیو ته به راځئ د نیو څخه به دلته اول ګورئ چې مایکروسافټ اکسل ورکشیټ شته که نشته که یو دا وبله اپس انسټال دی که دې خواته پبلیشر نه راځي که دې خواته پاور پینټ نه راځي که ورډ نه راځي خو بیخي انسټال دی په جمین سر خلاصو شارټکټ ته چې راغلی کله چې په شارټکټ کلیک وکړئ فرض کړئ ته یو شي ته شارټکټ جوړوئ راسه پر دا براوز باندې کلیک وکړه چې ته شارټکټ جوړوئ فرض کړه زه پر ډیسکټاپ باندې یو شی لرم پر ډیسکټاپ باندې ډبل کلیک وکړم چې د دې ډیسکټاپ دلته به دې ډرایو ته راسئ سی ډرایو ته به راسئ صحیح شو دا خپله د ډیسکټاپ فایلونه دي راسره شوه فرض کړه د هغه فولډر څه شوه خطرناکه شی دا دې ته زه شارټکټ جوړوم راسه اوکې کړه دلته راسه نیکسټ یې کړه دلته راسه یو نوم ورکړه چې نوم زه ورته وایم اس اس نوم ورکړه فینش یې کړه فینش چې کړئ چیرې جوړ شو دا دی اوس راسه الټ انټر ووه چې الټ انټر دې وایي په دې ځای کې شارټکټ کې ورته جوړه کړه کنټرول یو ورکړه صحیح شو راسه اوکې کړه چې اوکې دې کې اوس چې هر ځای ته ولاړ یې صحیح شو دا دلته په کنټرول پنل کې الټ یو ووه دی به تا ته هغه فولډر راخلاص کړي دا ګوره په دې ځای کې سر په خلاص په شارټکټ باندې بیا موږ راتلونکو کې ډېر بحثونه لرو چې نور شیان جوړوو د کنټرول پنل رن مینو بندوو بیرته د شارټکټ له لارې راخلاصوو دغه رقم ډېر کارونه نور هم پکې کوو صحیح شو داسې تر دې ځایه